أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت دې رکو کې بلکې د سورة بقرې د اخره پورې چې دی په دې کې به موږ ویلو چې دې ته به ابواب البر وایو یعنې د نیکۍ بحثونه شروع دي جزئي یو واقعه به راځي چې د نیکۍ متعلق وي نو وصیت هم دا شو چې د نیکۍ یو کار دی نو دا په دې آیت کې دا وصیت تذکره ده چې کتب علیکم چې فرض کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت چې کله حاضر شي په تاسو کې یو کس ته مرګ یعنې چې کله قریب الموت شي د مرګ هغه آثار پې چې دی راشي د مرګ مختلف آثار کېدی شي یعنې زموږ استاد محترم هغه یو اثر دا ویلی د انسان دا تندی چې دا ځیګونه دا ور وننوځي او پوزه لږه کږه شي نو چې داسې اثر یا قریب الموت شي پته ورته ولګي چې یاره دا د مرګ مرض دی نو ان ترکه خیره که چېرې ده پرېښودی وي خیره په ډېر معنو راځي په نیکۍ په معنا هم راځي او د مال په معنا هم راځي دلته مراد مال دی که چېرې ده پرېښودی وي سمال هغه اوس هر قسمه مال کېدی شي که نغدي پیسې که ځمکه یې که هر څه نو الوصیتو څه فرض کړی شوی دی په تاسو باندې چې کله تاسو ته مرګ حاضر شي یو کس ته نو په تاسو باندې وصیت فرض کړی شوی دی اوس وصیت څه ته وایي وصیت هر هغه حکم چې سړی بل ته وایي دا کار وکړه دې ته وصیت وایي یا که په مرګ په زندګۍ کې او که د مرګ نه وروسته ورسره تعلق وي لیکن په عرف کې زموږ په عرف کې وصیت هغې ته وایي چې د هغې تعلق د مرګ نه د بعد در سره وي چې سړی په زندګۍ کې وصیت وکړي او د مرګ نه بعد چې کوم هغه چې کوم وصیت کړی هغه نافظ کولی کېږي نو دغې ته زموږ په عرف کې وصیت ویلی کېږي نو للوالدین د خپلې والدین دپاره او یو دا آیات چې دی دا د ابتدایي اسلام کې چې دی نازل شوی یعنې د دې تعلق د ابتدایي اسلام چې کله د اسلام ابتدایي زمانه وه نو دا په هغه وخت کې د ورثاو حصې مقرر نه وي بیا وروسته قرآن مجید کې د هغه ټولو ورثاو چې دی حصې مقرر کړی شوي په هغه وخت کې حصې مقرر نه وي نو دا حکم و یو دا حکم و چې خپل قریبي رشته داران په قریبي رشته داران والدین شولو والاقربین د نورو قریبي رشته داران کوم ورثه چې د دې دپاره چې دی وصیت په تاسو باندې فرض کړی شوی دی که څه مال پرېښودی شرط پکې دا دی چې سړي مال پرېښودی نو اله بیا چې به کله دا وصیت وکړی شو څومره چې به یې حاجت خو دا به په درېیمه حصه د مال کې درې حصې مال تقسیم کړي نو په یوه حصه کې دا وصیت جایز دی چې څومره به یې مناسب ګڼو نو خپلو مور پلار دپاره او د خپلې قریبي رشته دارانو دپاره به یې وصیت وکړو باقي مال به اولاد ته پاتې کېږي دا د ابتدایي اسلام خبره وه چې کله د ورثاو حصې مقرر نه وي بالمعروف د دستور مطابق چې دی وصیت پکار دی حقا علی المتقین او دا لازم دی په چا باندې په متقیانو باندې وره چې کله انسان مړ شي نو د مال د چې څه پرېږدي هغې ته ویلی کېږي ترکه یا موږ ورته وایو میراث دې ته میراث ویلی کېږي د دې میراث سره چې دی څلور حقوق متعلق کېږي یعنې په دې میراث باندې څلور احکام متعلق کېږي ورسره او هغه په ترتیب دي یعنې هغه څلور احکام په ترتیب سره دي یو اول به چې کوم مخکې بیا دویم بیا درېیم بیا څلورم داسې ترتیب به نو ټول نه اول چې انسان مړ شي او دی چې څه پرېږدي هغې ته ترکه ویلی کېږي او میراث ورته ویلی کېږي نو ټول نه اول حق په هغې کې دا دی چې د دغې سړي تجهیز تکفین به کېږي بغیر د کمي زیاتي نه یعنې ټول نه اول به دی چې د کفن دفن به پرې وکړي د غسل کیسه لګېدل وغیره یا که یو ځای داسې و چې په هغې کې چې دی د قبر ځمکه اخیستل کېږي نو هغه به د قبر ځمکه ولیدل په مال کې د ټول نه اول به دا وکړي او دا به هم په داسې طریقې سره چې په دې کې ډېر زیاتی ونه کړي مطلب دا چې د انسان چې دی په ژوندانه باندې مثال په طور د 1000 روپو کپړه اغوسته نو ته داسې هم نه کوې چې ته اوس د 500 روپو کفن والي یا وله ته والي د 500,000 روپو کفن بلکې څنګه چې ته په ژوندانه کې کپړه اغوسته نو د هغې په قدر قیمت یعنې د هغې په اندازه به وله څه کوي کفن والي یا دا ده چې سنت کفن چې دی هغه 3 کپړې د سړي دپاره او ته ورته 10 کپړې اغوستی یا ورته 1 کپړه اغوستی دا هم نه ده پکار یعنې دا به د کمي او زیادتي سره نه وي د ټول نه اول به چې دی د ده تجهیز او تکفین وکړی شي د ټول نه اول خبره دا ده او دا په کمي او زیادتي سره نه وي دویم حق د دغې ترکې او د میراث سره چې متعلق کېږي هغه قضاء الدیون من جمیع المال قرضه به د دې مړي ورکولی کېږي خو د ټول مال نه ټول مال چې پاتې شوی دی د دغې کفن دفن نه چې څه پاتې شو دا ټول مال که قرضه دومره سیوا وه چې ټول مال لږ راګېره وو یعنې که ټول مال په قرضه کې ورکړی کېدو بیا به هم دا مال چې دی ځان ته به نه پرېږدي بلکې په قرضه کې به دغه مال ورکړي او دریم چې دی وصیت دی دریم حکم چې د ترکې سره متعلق دی نو هغه څه دی وصیت دی
خو لیکن وصیت په ثلث مال کې دی. وصیت ګوره د دریو حال نه خالي دی. یا به دې مړي وصیت کړی د ثلث نه په زیات سره، یعنې مال چې 3 حصې کې د 3 حصې نه سیوا به یې وصیت کړی، یا به یې په 3 حصې سره وصیت کړی، یا به یې 3 حصې نه کم. نو که د ثلث نه په زیاته سره نو دا وصیت باطل دی. اگر چې هغه کړی باطل دی، ته به ورته صرف ثلث چې دی 3 حصې به کې مال د هغه چې کومه خبره کړې په یو حصه به پکې ورکړي د 3مه حصه، باقي چې دی دا باطل دی. او که په ثلث سره یې کړو یا د ثلث نه په کمه سره یې کړو نو بیا به د هغه په وصیت باندې عمل وکړي. نو دا 3م حق د وصیت دی، خو په ثلث مال کې چې دی. او بیا 4م حق پکې دا دی، باقي چې د دې نه څه پاتې شي نو هغه به ورثه چې دی په ترتیب چې څومره د هغوی سي، مثال په طور لکه د پلار څومره حصه ده هغه د میراث باب دی دې خبرې چې د لور څه حصه ده یا د خور څه حصه ده وغیره، څومره چې د مور څه حصه ده، د نیکه څه حصه ده، د نیا څه حصه ده، نو هغه بیا په حصو سره وکړي. نو دا 4 حقوق چې دی دا د مړي د ترکې سره د میراث سره متعلق کېږي. نو دا یو د دې آیات نه معلومیږي د فرضیت د وصیت چې په تاسو باندې فرض کړی شوی دی. دویم پکې دا معلومیږي چې د ورثو دپاره وصیت شته او که نشته. او درېیمه خبره به دغه شي چې یاره وصیت په څومره مال کې جایز دی. نو اول د دې فرضیت د دې آیات نه معلومیږي، تاسو ته ما وایي چې دا په ابتدایي اسلام باندې وه. په ابتدایي اسلام کې د ورثو د حصې چې دی په قرآن مجید کې تذکره نه وه راغلې. نو چې کله نه وه راغلې دا حکم و چې یاره تاسو وصیت وکئ، او دا وصیت په دغه وخت کې فرض و چې د خپلې والدین دپاره د دې دپاره چې څومره مناسب باقي مال به د بچو. بیا چې کله آیات د میراث نازل شو نو دا آیات چې دی په هغې سره منسوخ دی، حکما منسوخ دی. تلاوت یې باقي دی، تلاوت به یې اوس هم کېږي، لیکن حکم یې منسوخ دی. هغه دا دی په 4مه سپاره کې د آیت دی په سورة النساء کې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. د دغې آیت سره د دې حکم منسوخ دی چې وس چې دی وصیت چې دی دا د ورثو دپاره نشته. د ورثو نه مراد هغه ورثه دي د چا چې حصې په قرآن مجید کې ذکر دي، یعنې د هغو متعین حصې دي، په صورتونه یې بدلېږي خو د هغو حصې مقرر دي. د هغو دپاره وصیت وس جایز نه دی. او فرضیت هم د دې ختم شوی دی د دې وصیتو، ځکه چې په ابتدایي اسلام کې دا فرض و. او اوس چې دی د استحباب په درجه کې دی، مستحب. او د نبي علیه السلام حدیث هم دی فرضیت دپاره چې ان الله اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصیة لوارث، چې الله پاک چې دی د هر حقدار دپاره چې دی خپله حصه مقرر کړې ده، نو د وارث دپاره چې دی هغه وصیت وس نشته. او د وارث نه مراد ولس دی چې هغه ورثه چې د هغوی حصې مقرر دي. که هغه رشته دار یا هغه چې د هغو په میراث کې حصې مقرر نه دي نو د هغو دپاره هم وس هم جایز دی. په هغې په باره کې د دې آیت حکم باقي دی چې که د چا حصې نه وي نو د هغو دپاره وصیت کولی شي. باقي چې د چا دپاره حصې لکه مثال په طور سړی چې دی خاوند چې دی ښځې ته نشي کولی، ښځه د خاوند دپاره وصیت نشي کولی، دغه شان د پلار دپاره سړی وصیت نشي کولی، د لور دپاره نشي کولی. د دې حصې الله پاک مقرره کړې دي، د دې دپاره ته وصیت نشي کولی. باقي هغه رشته داران چې هغو ته حصې په میراث کې نشته هغو دپاره چې دی وصیت جایز دی. او درېیمه خبره پکې دا شوه چې یاره وصیت په څومره دی، نو هغه موږ وایو چې یاره په ثلث مال کې په 3مه حصې د مال کې څه دی هغه جایز دی. نو دا خو د وصیت خبره شوه. نو فمن بدله یو خبره په دې ورثو په دې کې هم شته، جایز نه دی د ورثو دپاره وصیت، لیکن که چا وکړو او ورثو جایز وګرځي، مثال په طور یو سړي خپل پلار دپاره یا د خپلې ښځې دپاره وصیت وکړو او باقي چې کوم ورثه دي چې د هغوی حصې رسي هغه پرې راضي وو چې یاره دا زمونږ د مطلب زمونږ د مړي چې دی مشر دا وصیت کړی لهذا مونږ پرې راضي یو، اگر چې د اسلام موافق نه دی خو مونږ یې ورکړو بیا جایز دی. لیکن که هغو نه غواړي نو دا څه حق نه دی، یعنې دا په تا په دغه وخت کې د دې د وصیت پوره کول لازم دی. بیا مخکې ته الله پاک فرمایي علی المتقین، دا په متقیانو باندې، یعنې په کار دا ده چې سړی چې دی الله پاک نه یېرېږي نو چې وصیت په صحیح طریقې سره وکړي چې د هغه مال په صحیح طریقې ته وسنجي. فمن بدله بعد ما سمعه، پس چا چې بدل کړو دې وصیت لره بعد ما سمعه وروسته د هغې نه چې واورېدو، یعنې خبرې ښه اورېدلې وي، سړی په هغه وخت کې حاضر و چې دغې کس د کوم چې مړ دی د وصیت کوو دا هغه ټوله خبره اورېدلې وه چې د څه څه ویلي، او بیا وروسته چې دی بدل کړو نو فانما اثمه علی الذین یبدلونه، ګناه د دې په هغې کسانو باندې چا چې بدل کړو، یعنې د مړي وصیت هغه اورېدلی خو چې کله عدالت ته فیصله یا خبره کېده نو دا هغه بدل کړو، د چا طرفداري پکې وکړه د بل چا، نو ګناه چې دی په دغې بدلونکي باندې دی. په کار دا دی چې د ده څه وصیت اورېدلی په هغې باندې عمل کړی، لیکن د ده ګناه په دې دی. اوس که ده ناجایز کار وکړو یو غلط خبره یې وکړه نو په دې ګناه به په هغه مړي باندې نه راځي، ځکه چې د خپل طرف وصیت صحیح کړی. دویم دا چې کوم قاضي چې فیصله کوي، یعنې خاص طور دا وصیت دا مسله دا چې دا بیا اکثر حاکمانو ته قاضیانو ته پیش کېږي، نو قاضي به هم په دې کې ګناهګار نه وي، ځکه چې هغه خو د دې ظاهر مطابق فیصله کوي، دا د خپله خبره وکړه. نو دا دوه قسمه خلک به ګناهګار نه وي، ګناهګار به هغه کسان چې وصیت تبدیل کړو بدل کړو.
ان الله سمیع علیم، بشک الله پاک اوریدونکی او پوهه ذات دی. عالم الغیب دی، نو اوریدونکی ذات دی، لهذا که چا څه بدل کړل نو الله پاک هغه اوري. دا خلکو نه خو یې پټه کړه، لیکن الله پاک نه خو نه پټېږي که نه. او علیم پوهه ذات دی، لهذا په دې کې چا چې فیصله وکړه نو هغه به ګناهګار نه دی، هغه خو هغه پوه دی، هغه د ظاهر مطابق فیصله وکړه، په دې باندې الله پاک پوه دی، هغه به ګناهګار نه دی. فمن خاف من موص جنفا او اثما، پس که چېرته چا ته یره وه د وصیت کوونکي نه، یو سړي وصیت کړی دی خو داسې وصیت کړی دی چې چا طرفداري کړې ده، یعنې د یو سړي حق یې والی دی او د هغې وصیت یې کړی دی. او اثما یا د ګناه وصیت یې کړی دی، څه ګناه ده دله متعلق شي، داسې وصیت یې کړی چې کار د ګناه دی، نو په دغې وخت کې هم وصیت څه دی لازم نه دی. نو فاصلح بینهم فلا اثم علیه، او اصلاح وکړه په منځ دې کې، نو په ده باندې څه ګناه نشته. یو سړي داسې وصیت وکړو چې طرفداري به کې د چا وکړه، یا څه د ګناه وصیت وکړو، اوس چا چې دا وصیت اورېدلی ده دا وصیت بدل کړو، خو د اصلاح په طور بدل کړو، چې یاره یا هغه د ورثاو په منځ کې چې دی هغه څه جنګ جګړه جوړېده، ده ته پته وه چې یاره لویه فتنه دې شي نه جوړېږي، نو اگر چې وصیت یې بدل کړو لیکن د اصلاح نیت یې نو فلا اثم علیه، په دغې کس باندې بیا ګناه نشته، کوم چې د اصلاح دپاره چې دی وصیت بدل کړو. ان الله غفور رحیم، بېشکه الله پاک بخښونکی او مهربانه دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کتب علیکم، فرض کړی شوی دی په تاسو باندې، اذا حضر احدکم الموت، هر کله چې حاضر شي په تاسو کې یو کس ته مرګ، ان ترک خیرا، که چېرته پرېښودی وي څه مال، الوصیة، وصیت، للوالدین، دپاره د مور پلار، والاقربین، دپاره د قریبي رشته دارانو، بالمعروف، د دستور موافق، حقا علی المتقین، دا یو حق لازم دی په پرهیزګارانو باندې. فمن بدله، پس چا چې بدل کو دي وصیت لره، بعد ما سمعه، وروستو د هغې نه چې واورېدو دي وصیت لره، فانما اثمه، پس د بېشکه ګناه ده دي، علی الذین، په هغې کسانو باندې دی، یبدلونه، چا چې دې وصیت سره بدل کو. ان الله سمیع علیم، بېشکه الله پاک اورېدونکی دی او پوهه ذات دی. فمن خاف، پس څوک چې ویرېدو، من موص، د وصیت کوونکي نه، جنفن، د طرفدارۍ نه، او اثما، یا د څه ګناه نه، فاصلح بینهم، او اصلاح وکړه په منځ د دې کې، فلا اثم علیه، نو ګناه نشته په ده باندې. ان الله غفور رحیم، بېشکه الله پاک بخښونکی مهربانه دی.